دا رو سوال کړی دی په یو څاروي کې چې ډېر کسان شریک کېږي د هغې په باره کې دا مسله یاده کوي چې قربانۍ کې قرباني کېږي په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام دې کې کوم څاروي راځي؟ د قرآن او حدیث کې دې کې غوا او غوا سره څه راغی؟ میخه، ځکه چې میخ هم د غوا یو قسم دی. اوښ، ګډ او بیزې، یعنی ګډان یا که د ګډانو په نسل کې که بیزو کې دا دوی شو، یا غواګانو کې او یا په اوښانو کې، دا بهیمة الانعام کې دي. اوس یو سړی وایي چې یاره زه په چرګه باندې قرباني کوم، نو دا نه کېږي. که به یو کس ماته ووایي چې څوک مولوي صاحب لیکي چې ګوره چا راته دا خبره وکړه، دې لاره کې راته وکړه، وایي چې بانګي باندې قرباني کېږي که څه. اگر که دا یو شاذ قول د بعضو علماو شتي، خو دا کمزوری دی. قرباني دپاره دغه څاروي دي چې کوم شریعت ښوولی دي. دین علاوه په نورو څاروو باندې قرباني نه کېږي اگر که د هغې خوراک حلال دی. بیا دا کم څاروي چې خوی شوي دي، لکه دې که اوس ګډه شوه یا بیزه شوه، په دې کې شراکت نشته. دا نه چې یو ګډ هم راوستی دی و پکې لګیا وخوروي که نه، یا د و برخه نه. اشتراک هغه په اوښانو کې او په غواګانو کې جایز دی. په غواګانو کې په اوښانو کې اووه کسان شریک کېدی شي، او د اوښانو باره کې خو لا یو روایت داسې هم راځي چې لس کسان پکې شریک کېدی شي. خو غواګانو کې یا میخو کې دې کې اووه کسان شریک کېدی شي، د اووه نه زیات نه، او د اووه نه کم شریک کېدی شي. دا مسله یاده کړئ، کم سے کم هېڅ خبره نه ده. شپږ شریک شو، پنځه شریک کېږي، دوه شریک کېږي، درې، خو زیات نه زیات هغه ووتي. او حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، جابر رضی الله عنه وایي چې نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه البدنة عن 7 والبقرة عن 7. حدیبیه په کال وی منګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای قرباني کړې وه، څاروي ملال کړي، نو اوښ کې به هم اووه کسان شریک کېدو، غواګانو کې به هم اووه شریک کېدو. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي البقرة عن 7 والجزور عن 7. غوا د اووه کسانو طرف نه حلالولی شي، او دغه شان اوښان هم. اوس اته پکې شریک کېږي، دا نشته. کم شریک کېږي هغه څه خبره نه ده.